بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مرګري پوښتنه کوي چې دا کم کمپنیز چې دي فارکس ټریډینګ بی فار یو پرپال په دې کې انویسټمنټ کول او د دې په بدله کې چې کومه نفع ورکول کېږي دا غستل جایز دی او که ناجایز دی. نه یاد ساتئ چې دا کم کمپنیز دي نه په دې کې سټه‌بازي، قرض باندې سود او په کرنسۍ باندې بغیر د قبضې نه د هغې اخیستل خرڅول کمې ته چې بیع الکالي بالکالي ویل کېږي او دغه شان اجرت علی الکفاله داسې قسمه خرابیانې دي په دې کې نه دې باندې چې کومه نفع حاصلیږي هغه نفع اخیستل ناجایز دي. دغه شان نور څومره هم کمپنیز دي چې په هغې کې د بیع چې کوم شرایط شریعت مقرر کړلی هغه شرایط پکې نه وي نه په هغې کې انویسټمنټ کول او د هغې په بدله کې چې کومه نفع حاصلیږي هغه نفع اخیستل ناجایز